سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. امید دی چې تاسو ټول ویډیوګانې کتلي او تر دا دمه څه نه څه معلومات اخیستي. د یو نوی ویډیو د یو نوی موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو نن زه غواړم څه ملګرو ما نه پوښتنه کړې وه چې زموږ اوفي مکتب نه راځي او آیا موږ کولی شو چې مطلب مخکې دې دپاره موږ خپله ګمان وکړو چې اوفي مکتب چې کوم دی هغه ډېر زر راشي او د قانون چې کوم ورسره درسونه دي هغه زر راشي. ګورئ ملګرو بالکل تاسو کولی شئ. اکثرا ملګري داسې دي چې هغو کوم اوفي مکتب چې کوم دی هغه ورته نه دی راغلی، همداسې پرېښي دي. د اوفي مکتب چې کوم دی هغه ډېر ضروري دی. ورسره دغه قانون چې کوم 4 ورځې تاسو له کوم درسونه درکوي 4 کلاسونه دا ډېر زیات ضروري دی. بعضې داسې کارونه راځي ستاسو په راتلونکي کې چې هغه د دې مکتب او د قانون درس سره تړلي. که چېرې تاسو د قانون درس ونه وایي یا د اوفي مکتب ونه وایي نو تاسو هغه کارونه مخکې نشي تللی. نو دې دپاره تاسو مجبور یاست چې دا تاسو خامخا ووایئ. بله دا ده که چېرې تاسو سره وخت یو خو اوفي مکتب کې اوس فعلا تاسو یعنې مطلب د وخت نه زما مطلب دی چې تاسو که کار نه کوئ نو که تاسو چېرې د اوفي مکتب ووایئ نو ژبه به ستاسو زده شي. بل دا ده چې تاسو به د یو دغه اوفي مکتب چې کوم دی دا جبري دی، نو تاسو به یو کار چې کوم دی هغه پر مخکې لاړ شي او تاسو به یو کار وشي، تاسو به د یو مجبوریت نه خلاص شئ. نو ملګرو تاسو څنګه کولی شئ هغه ملګري چې تر دا دمه ورته اوفي مکتب نه راغلی نو دوی څنګه کولی شي چې دوی اوفي مکتب دوی ته زر راشي؟ دې دپاره تاسو خپل سوسیال ته ورشئ. هغه چې کوم دی یو اتستاسیون چې کوم دی هغه ستاسو نه امضا کوي، یو لیکل کوي، یو خط لیکي او خط چې کوم دی هغه دوی بیا لیږي اوفي ته. اوفي چې کوم دی په تقریبا په 25 ورځو کې یو میاشت کې تاسو ته ستاسو مکتب چې کوم دی هغه رالیږي. نو ښه لار دا ده چې تاسو اوفي ته خط ولېږئ، د سوسیال له طریقه هم ورته تاسو لیږلی شئ او خپل هم ورته لیکلی شئ. خو بهتره خبره او ښه خبره دا ده چې تاسو سوسیال له طریق نه وکئ، ځکه هر کله چې تاسو اوفي ته خط لیږئ نو هغه تاسو ته وایي چې تاسو د خپل سوسیال په ریفرنس باندې باید دا تاسو دا خط ولیکئ، یعنې روی لیږلی هغه د طریق نه راولېږئ. نو ښه خبره دا ده چې تاسو د سوسیال په طریق ولېږئ. بله دا ده چې تاسو کولی شئ چې تاسو مطلب خپله هم اوفي مکتب دپاره ګمان وکئ. نو هغه ملګري چې تر دا دمه ورته اوفي مکتب نه راغلی یا یې ګمان نه یې کړی نو ښه خبره دا ده چې دوی د سوسیال ته ورشي او دوی دې غوښتنه وکړي چې زه غواړم چې زه د اوفي مکتب ووایم. نو هغه چې 400 ساعتۍ 600 ساعتۍ هر څومره نو تاسو ورته خپله ګمان کولی شئ. نو بهتره خبره دا ده چې تاسو خپل سوسیال ته ورشئ او هغه به ستاسو دپاره خط ولیږي او ستاسو دپاره ستاسو اوفي مکتب چې کوم دی هغه به تاسو دپاره راشي. نو دا ډېره مهمه ده، لکه څرنګه چې مخکې ما وویلې، یعنې ډېر داسې کارونه چې هغه دې پورې تړلي دي. که چېرې تاسو دا درس ونه وایئ نو تاسو نشئ کولی چې هغه کارونه تاسو مخکې اوسئ. نو تاسو مجبور یاست ځکه چې دا مکتب چې کوم دی هغه جبري دی او چې کله جبري شي نو بیا به تاسو مجبور یاست چې دا مکتب تاسو ووایئ او تاسو دغه اتستاسیون چې کوم دی هغه ځان سره ولرئ. زه بښنه غواړم، زه یو داسې ځای کې ودرېدلم چې دلته شور ډېر دی. الله دې وکړي چې تاسو هغه زما خبرې چې کوم دی هغه صحیح اورېدلي او په مقصد تاسو اخیستی. نو که تاسو هر څه پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ زما دغه یوټیوب چینل چې کوم دی په کمنټونو برخه کې کوم دی تاسو ماته خپله پوښتنه پرېښودلی شئ او زه په آینده کې په هغې باندې تاسو ته ویډیو جوړه کړم. نو تر بلې ویډیو پورې به الله سپارم په مخه.